د ټول پاکستان خزو انکروچمنٹ کړي دي او د کور بار راوتی دي. اوس خو داسې په نالت شوي داسې چې خدای پراستی چې په سړو باندې ورسورېږي. نو خزو انکروچمنٹ کړي دي هغې باندې دفعه نه لګي. انکروچمنٹ خود تعزیرات پاکستان دفعه ده که نه، د انګریز جوړ کړي د قانون دفعه ده. او قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. خدای وی خزی دی پکور کی کینی بار بنوزی. او دی خزی اکروچمنٹ ٹکڑو بار روتا پا دی دفع لگول پکار دی کنا. تاسو دا گیرو والا ہے قسم پا خدای دی چیز کم سڑے گورم ہم چی گیرتی کالا کم بلکل دا گیری ندی واخدی. گیرو والا بدا سدا سی خزی سر روانی گیرو والا او پا شرمونو شرمیگی دا زن طلاق بچیا. گیرو والا تاسو پبو تا ورشی دی اتوار پا ورز او دا پبو میاسب دا زیارت دی مخی تا ادری گئی چی سمرا گیرو والا خزی راوستی. تاسو خیال را گئی نو که دا قرآن دا دفع خلاف ورزی چا اکڑا او خزی اکروچمنٹ اکڑو باغی خود دفع نہ لگی. او کچابڑی والا غریب چرتا چابڑے لگ را مخ کے کڑے جی سرکی جی تنگ کڑے دے زنانا نشی تیرے دے زنانا نشی تیرے دے دا زنانا او دا تیرے دو پا سرکو نا چکار دے. زنانا دیر پارا دے چی پا سرکو بگر دی. نو زما عزیزانو تم مکوئی دا بخنو مخن زچی ورس تیریگی دا آغا بزرگ خبره می په دیړه نقش کیږي. د شپې ور سره ناستم 10 بجې وې داغه عمر یو سل 3 کاله. داغه بزرگ عمر یو سل 3 کاله ور سره ناستم. نو هغه ته دا علم چې اديري تبراغه او مراقبه به وکړه نو دا پته به ورته لګیده چې په دې مړو لاندې سال دی. نو ما ورته د شپې په 10 بجې ویلې ما جی ماتم یو مړی وخایا ویلې ګورې مالاو ویل راځه بار رویستم چې اديري ترالو. نو د چې مراقبه وکړه ویل بچیا مړی خو درته خیمه په دې اديره کې او کدی ولیدو نو ټول عمر به روټای خوند درنکي. مالی ولی ویل دې اديره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي. دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي او غوښې تې غوسېږي لګیا دي لکه غوا میخه چې حلاله کي او کسابې زوړن کي او تیکه تې پرې کوي او چاړه پې لګوي. وی د دې ټولو داسې مثال دی په دې قبرونو کې. داسې ویرېدم چې ته یو منډه مې واغسته او په یو سا کور ته ورسېد. زما عزیزانو د مرګ نه رستو به دلته دا حالي. مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه ته چا وی دا د قبر حال وی بچیا باس ما سره مه کوه دا خو د یقین دی چې قبر ته ور روانې که نه. ویل ور روان خو یم. ویل چې ورشي په خپله به یې وګورې په سترګو به یې وګورې. نو زما عزیزانو چې د چا ژوند د قرآن کریم د فیصلو نه خلاف و داغه به خبر ډیر خراب کی. خدای ته ګورئ خدای ته وګورئ. هر ادم د قرآن نه بغاوت ته هر ادم مړی د قرآن نه بغاوت ته واده د قرآن نه بغاوت ته. نو هر ادم چې دا هغه د قرآن نه بغاوت. د ودونو کې تاسو وګورئ د خلکو سال جوړ کړي د روټۍ دره کې نه لګي. د روټۍ هغه هم په 70 روپۍ کارت چاپ کړي
راوړي د زوی واده مې دی. بله ورځ یو سړي کارډ راوړو د زوی واده مې دی، ډېر غریب دی، د دې کلي دی. نو څه چل دی؟ واده دی چې ما د مور واده دی، د مور واده دی که د ښځې واده دی؟ زه رکشه خدای دې بې خو بسه دا زه دې ګورم چې ته د روټۍ دپاره ټوله ورځ څه کوې په دې سړک باندې، او تا هم کاټ چاپ کړی دی او رالې چې د واده مې دی. زه ورکشه وی نه جي دعوت ته مال دعوت ته ستا کپره وخوري، ستا سر دی وخوري. پوه شوې پې ودونه داسې مړي داسې. زه تا ته څه ووایم؟ اوس حضرت عمر به زه کوم ځای نه راژوندی کوم چې وفات کېدو نو وصیت یې وکړو چې زه چې مړ شم نو زما په مخ خاورې ومږئ، په مخ مې خاورې ومږئ. ولې؟ وی چې د خاورو ډک مخ خدای ته لاړ شم که چېرته رحم یې را باندې وشو. ابوبکر صدیق چې وفات کېدو لور ته یې وصیت وکړو چې بچیه چې ما ته د نوې کپړې کفن راوانه غوندې. ولې بابا؟ وی نوې جامې خلک د زینت دپاره اغوندي، او زه چې مړ شم زما د زینت سره څه کار دی؟ د اغوستو جامو کې مې او د خپل صادر کې مې وتاو کوي او خخ مې کوي. نن کپن له صاحب هله سړي برابر کې چې کپن ته لاړ شي کپن لځي، هغه تخته باندې چې واچي هغه څه شی لوګی کوي چې اود په دا سنبی ورننه باسم خدا کوي خدای پرېږدي. اود ورته لوګی، صابون ورته واړي، کڅوړې ورته ملا صاحب جوړي، استنجا چې ورته کوي، لوټي 3 لوټي به صاحب ول استعمالوي، پلانې به کوي. دا ټول یو د نفس دوکه ده چې مونږ پکې پراته یو، د نفس دوکه ده. اسلام قرآن او قانون مغه دی چې کوم صحابه عملی طور دنیا ته پیش کړي، عملی طور. تاسو د قرآن د نزول نه وروسته د ابوبکر ژوند وګورئ چې څنګه، د عمر ژوند وګورئ چې څنګه، د عثمان ژوند وګورئ چې څنګه، د علي ژوند وګورئ چې څنګه. چا چې دا قانون د چا مخکې را نازل شوی د هغې ژوند وګورئ چې ژوند څنګه، د هغې ودونه مو ګورئ او د هغې مړي مو ګورئ. قسم په خدای دی هم تاسو یې، بل څوک نه دي، تاسو په دې سړک په دکان کې زه ناست یم، ښځې را باندې په لارۍ کې تېرې شي نو دوپړی مارې په لارۍ کې کېنولي او ښځې ورته لاسونه پړکي. دا د چا ښځې دي؟ دا د چا ښځې دي؟ دا زمونږ لوڼه، زمونږ ښځې. نو کومې ښځې چې په سړک روانې او ګډېږي او لاسونه پړکوي د هغې میړه به هم جنت ته ځي؟ جنتونه نشته. بس هغه د ثوابه یو سړی راغلی و تبر یې په څادر کې تاو کړی، ما ته یې بجلیګر ملا ته یې مالا و ویله اوږده اوږده تقریرونه چې کې هغه ته یې مال زه یم، تبر یې راوویست. ویلې که دا دې وویلې چې دا قوم به جنت ته ځي نو په دې تبر به دې کیمه کم، جنتونه نشته، په دې تبر مې ټول مات کړه او په دوزخ کې مې ښه سیخوالی دی، خلک را تیاروه چې راځي وله. دا تبر ګورې زه هم یېرېدم، ما رښتیا سره باندې چېرته ګزار ونه کړي. نو وروره خبره دا ده چې څنګه دنیا کې
د دنیا د قانون نه ته یو انچه اخوا دی خوا کېدی نه شي او د خدای د قانون نه ته اخوا دی خوا شوې نو انجام خپل ګوره چې انجام به دې څه پام کوئ چې به دې منځونو وغیره او دوکه نه شئ او غاویره نه شئ د حلال حرام تمیز در کې نشته ایو بزرگو نمازاں تیرا سیاپا کرن نمازاں تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے نمازاں تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے وی دغه منځونه د ستاویرو کی او دا روجه د ډیره ډیره پتا باندې وجاړي د حلال حرام تمیز در کې نشته نو نماز او روجه به دې څنګه وشي تمیز در کې نشته په لاره روانې ناسته یو سوتر پر به د قانون نه خوا دی خوا کېږي که د دنیا د قانون نه خوا دی خوا شي او جیل دې ځای دی نو د خدای د قانون نه چا خوا دی خوا شي جهنم دې ځای دی الله دې امان راکړي جهنم څنګه ځای دی جهنم داسې ځای دی حدیث کې راځي چې د جهنم د اور یو سپړ کې کچرته دې دنیا ته راغی نو دا ټوله دنیا به اور واخلي یو سپړ کې او بیا د قانون ویلي دي چې دغه ته د ورغورځوم نو لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش په دې جهنم باندې بسرم کې خوشي چې تپش بار تنوزي په جهنم بسرم کې خوشي چې خپ کې خورین شي یو پیسہ چې د چا ناجایز پړلې و یو پیسہ خدای بو یا پیسہ راوړه چې جنت ته لاړ شي دی به منډه کې چې منډه کې هغه پیسہ به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي دی به ورټوب کی او یا زره کالو په مزل باندې بلاندې لاړ شي هغه پیسہ به راوالي چې پاس روخیږي بیا به تی پریوزي بیا به ورپسې ټوب او یا زره کاله به داسې دیزي او راځي د یو پیسې چې تا د چا ناجایز خوړلې وه د هغې په بدل کې نن د دې قوم او د دې ملک حال وګورئ هره ورځ اعتصاب شروع کړی دی اربونه روپۍ یو سړي والي اربونه روپۍ یو وزیر سره به 55 ګاډي 55 ګاډي یو وزیر سره نو دا دعا وکړي چې د جرنیل صاحب له خدای توفیق ورکړي او دا چا چې عربونه او کربونه والی دي چې دوی نه تیکې غوسې کړي او دا مال ترې راوباسي او په دې غریب قوم تقسیم کړي او که داسې ونه کړه نو د ده حشر به همداسې لکه د دې نورو چې هره خبره دماغ اور حالنګ کوي نو بیا یې بار راوباسي نو هره خبره چې کوي داسې لږه سکته او سوچ پې وکړي دا سوچ دا د هرې خبرې اور حالنګ دی د دماغ او هره خبره چې بیډه ته د خولې نه وځي دا هغه دماغي اور حالنګ یې ونه کړي غلو نه راوتي او غلې د خولې نه وځي تاسو زمونږ د خلکو دا خبرې اورئ بس خولې نه یې غل هر سړی څه غل خوري لګیایي تاسو خیال لرئ هر سړی یو لوی سړی امام پسې ولاړ دی سلام چې وګرځېدو امام ته وایي چې ملا صاحب وایي چې وایي نن خو ته دې مونځ کې د کټي شان ته هینګ کېدي غریب غلی شو ماړه کې خیال وکړو چې دا اوس د سړي زوی نه دی
منس کې چرته امام بیمار اول خو تاسو په ایمان وای امام په مصلی ولاړی نیت تړي الله اکبر الحمدلله رب الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک توخی یو مقتدی دا ویلی چې استاد توخیږي د شربت پیسې در سره نشته کړته ویلی تبیلی ولی پا مسلا ولاړی چرتم تپوس کړی چې استاد که د ګولو پیسې استنی چې تبی ګولای در تراؤنو ویلی دیل تکرائی چې نن خود کٹیشن تا هنکی دیا دو قیرت تی نشویلی پا دا غستر گوڑون چی تپوس تیو که جدا قیرت والی نشویلی بیمار رازه چې ډاکټر ته دی بوز دارو دل راوڑم گولای دل راوڑم دم چلی کڑی دی پا مرائی بے ناستی قرد بنشی ویلے استاد مرائی بے ناستا دا چوپلو گولای در تراوڑم دم لیلی دی چلی نو خبادا خپا نشی زمون واللہ کن منزونا دی نم بزرگی دا او بس یو عادت را پریوتے دے تاسو خیال راغی دی یعنی هغه ورځ یو سړی منځونه کوي او هغه یو خبره وکړه چې بالکل د کفر خبره چې پیغمبر حضرت عثمان ته دولونه زکه ورکړي وي چې حضرت عثمان مالدارو یعنی پیغمبر لور په مالدارو پسې ګرځولې و نو که عثمان مالدارو نو حضرت علی خدا سے ہو گئے چې هغه سره خو د لومبۍ شپې د اوربشو د روټۍ پیسې هم نه وي نو هغه بی بی فاطمه بیا ولې ورکړي دا زمون خلقو خبرې دي او دا زمون خلقو دا پاکستان وران دی د بیړی خرکا ده ځکه چې د سړي زامن پکې ورک شو د سړي بچی نشته په دماغو کې دا هغه د ګونګټ د ذات د باوراو د ګونګټ یارانه وه نو باورا به ګونګټ لار وخت راتلو ګونګټ بنتلو د باورا زید باورا ورته وی اورس ختم زما زه تراشه بس ترازینو خو چې ډېر مجبور کړه دې ګونګټ ورته خدا سبا بدرزم نو باورا په چمنونو کې او په ګلونو کې اوسېږي او ګونګټ چې دې په غلو کې اوسېږي ګونګټ د شپې خیال کړي چې یار له خو ورځي داغه خوراک خود ګلونو راسته او زما خوراک غول دی نو زبال ته خورم څه خوزه چې زین خپل ټفن کیریل کې خپل راشن ځان سره یوسا نو د شپې د غلو دوه وړای جوړې کړې دي یو په یو سپېګما کې خو بل په بل کې چال تک اوګه شو بیا بداو خوري سباله باورا راغله د ګونګټ صاحب ور سره روان شوه دی ګلونو ته بوتله ده صاحب باورا ورته ګرځي دا ګلاب دیو دا رامبیل دیو دا چامبیل دیو دا پلانې ګل دیو دا پلانې ګل دیو دا ټول اورځي په یار باندې د ګلونو سیلو مازیګر ورته وای چې آشنا سپوي شوي په دې ګلونو په دې بوینو خوند هغه نه وی وای د ګل مول بوی در نه راغی خدای راستی کپی پوي نه د ګلاب نه د رامبیل نه د چامبیل د هیڅ بوی در نه راغی وی والله کپی پوي وی چل څه د بیختیوزه زماره شین شو په دې ګلونو ګرځولو او ته په پوي نشوي هغه ورته سپېګمې داسې کړې زبر د ګل په بوی سپويګم دا وګوره ا د غلو روړې په سپېګمو کې پرتی او ابورا ورته اذا كانت تباع سوء اذا كانت تباع سوء
فلا ادب يفيد ولا ادیب د چا چې فطرت ګندای او خمبيري پلیت او مرداري هغه په کروڑها ګلونو کې کو ګرځي نو اغلب مغه د غلو بوی ورزي ځکه چې دا غس پیګمي د غلو ډکی زمون خمبير پلیت ته خمبيرم ګنده ده په دماغو کې ګندګي پرته ده مونږ لا د ګلو بوی چرته راځي اول تاسو په ایمان وای او بیا په ایمان وای د خدای نه لوی محبوب بچرته پیدا شي د پیغمبر نه لوی محبوب بچرته پیدا شي وای په ایمان چې د خدای خبرې ډېرې خوانناکې دي که زمونږ د ښځو خبرې ډېرې خوانناکې وای ماما دا چا چې ښځې شته د پیغمبر خبرې ډېرې خوانناکې دي که زمونږ د ښځو خبرې ډېرې خوانناکې وای په دغه ایمان چې دا په جماعت کې ورته ناست دی چې د خدای خبرو ته ډېر په شوق وګ دی او که د ښځې خبرې ته ډېر په شوق وګ دی چې درته لګی شي په شوق ورته چې دا چېرته خفه نه شي پاکستان کې د ښځو باچهي ده چېرته رانهونه تښتي څه په شوق ورته غوږي ښي د شپې دی ورته څه په شوق وږي ښي او په مینه مینه یې اوري او دا درته لګي زما پلانۍ جامې نشته زما پلانۍ د پلانۍ کالي دي زما تورته بلکل څنګه چې وې څنګه چې کالي یې څنګه وایي داسې کوئ که نه کوئ نو ته وایه چې قوم د قوم داسې وي چې د خدای خبرې له په صفر کې ضرب ورکوي د ښځې د خبرې په مقابله کې دا قوم بم سبا جنت ته ځي او دا قوم بم بخلی کیږي بیا په ایمان یې ووایي زمونږ دی وطن کې دا وزیران ګرځي وزیران صاحبان نو چې تقریر کوي د قوم ته وګورئ که نږدې نه ورغلي اخبار کې فوټو وګورئ ټول ورته داسې ناست چې دی به څه درفشاني کوي څه به ترې رادوړېږي حالانکې د وزیر څه خبرې د اوښ پوسکی به باد آمد او به باد رفت چې څه وایي ټول دروغ وایي ضیاءالحق چې څه وایي ټول دروغ وایي جنیجو چې څه وایي ټول دروغ وایي ټیک شو څه ورته داسې ناست او د قرآن غوندې کلام بیانېږي الله هغه کلام بیانېږي چې کوم کلام به جبرائیل یو آیات د اسمان نه راوړو نو د یو آیات په استقبال کې به 80 لکه ملایکې را روانې جبرائیل به حاملو د آیات او 80 لکه ملائکې به په استقبال کې ورسره را روان هغه کلام بیانېږي د دې قوم حال وګورئ پرون دلته یو جنازه وه زه پکې هم گورنر صاحب ورته راغلی نو دا خلک سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ته سمات خدای په شرمونو شرموه شرمېدل او بې غیرت خوله به مم چینګه کړه لاسونه د چټیټ بم شوي ورته بیتي به شوي ورته بیتي پیژنې د بیتي قوم د بیتي د بیتي لغت لږ پړاو کوي چېرته د بیتي قوم چې د زرې عمره نیکي وکړه د هغې به هم ورته جزا میلاویږي او که د زرې عمره ګناه وکړه نو د هغې به هم ورته سزا میلاویږي نو نجات به د همغه قوم کیږي چې د کم قوم کمپلیټ طور ټول ژوند د دې قانون مطابق وي بیا قرآن کریم یو عظیم کتاب دی نن
په دې ټول ملک کې تاسو وګورئ قرآن کریم صرف مړو بخلو لا مسلمانانو ساتلې چې مړې وشي نو قرآن رایات شي ورسره وړي هلته پادیره کې تاوی را تاوی او بیا څلوېښت ورځې د زیارت په ورځ طالبان را غواړي او ختمونه کوي چاله اوس دا مړی پې وبخئ اوس لغوندې عقل دې قوم ته پکار دی چې یو سړي په ژوند ټول عمر دې قرآن سره دشمني کړي په ژوند او د دې قرآن احکاماتو ته دې نږدې نه راغلی او د مرګ نه پس ورپسې ته دا قرآن ولېږي چې ورشه دا را خلاص کا دا به وشي دا به څنګه کېږي دا قرآن به هم په قیامت کې گواهی او رسول الله صلی الله علیه وسلم با لکه دلته تاسو مقدمه کوي نو د مقدمو نامو کې یو نامه ریټم دی لاندې عدالت بیرون کچری گیٹ اشرف روڈ دا فقیر خان سرے دا ناصر خان دکان دغه ریټ په قیامت کې هم کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم به ریټ داخل کی وقال الرسول یا رب پیغمبر به ولاړی او د الله په عظیم عدالت کې به وکالت کوي وکالت به کوي څه به وایي وقال الرسول یا رب رسول به وایي چې پروردګاره ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دا قوم زما چې ده دستا قرآن سره ټوکې او لوبې کولې ریټ به وشي نو چې پیغمبر غوندې وکیلی او د خدای غوندې عدالتي خلاص بشي یو معمولی غوندې کیس وشي مجسټریټ راشي په بازار کې چکر وای او یو دکاندار ونیسي تانے ته چې بوزي په دفعه ولګي 372 او 369 او 377 او 378 دغه ټتو پتو په باندې په اف آی آر کې په تانه کې ولیکي تانهدار ته چې ټلیفونو کې چې مخان دا سړی پسې کې نیولې وې چې په د خډېری دفي سیکړي انکروچمنٹ کړي انکروچمنٹ دا معنا ده چې سرک ته چابړې رئیس دی انکروچمنٹ کړي تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي د ټول پاکستان خزو انکروچمنٹ کړي دي او د کوره بار راوتی دي اوس خو داسې په نالت شوي داسې چې خدای پرستی چې په سړو باندې ورسورېږي